کوم دویم سیویلایزیشن چې دی اول له موږ سره چې موږ کومه ویډیو کړې وه په هغه کې میسوپوټیمیان سیویلایزیشن او دوم چې دی له موږ سره ایجپټین یعنی د مصر سیویلایزیشن چې دی هغه له موږ سره دی. په 8 نومبر 1922 کې یو بریټیش ارکیالوجیسټ و چې وارډ کارټر یې نوم و او دغه چې و مختلف شیان سټډي کو کوم پټ کم چمبرس وو او په دا کې خزانې وکتلې په دا کې کولیکشنز او دا کم د پیرو یا چې د پیرهون کم مقبرې وې په هغو کې ډېر شیان وکتل او دغه ایجپټین سیویلایزیشن چې دی دا کم مصري سیویلایزیشن چې دی په 1922 کې دغه سیویلایزیشن چې دی دا د ډسکورډ کړي. اول دا وکړو چې توتنخامن یو پیرهون و چې هغه په ډېر کم عمر کې په 1919 کلن و په 1440 بي سي کې چې دی دغه وفات شوی دی په د 19 کاله په عمر کې. خو داسې دی چې یو وارډ کارټر چې و دا ډسکور کړو له دې 3000 دا کوم مختلف ایټمز یو د دې له قبر څخه د دې له دغه څخه دا پیدا کړل. په دا کې کینوپیک جار یو په مصري سیویلایزیشن کې کینوپیک جار ډیر زیات کارول کېږي او ډیر زیات دا ټکی استعمالیږي. کینوپیک جار اصل کې چې د پیرون کم ډیډ باډي سی وي یا هغه د دوی لاشونه سی وو چې په کوم شي کې دوی خوندي کول یا ږدل د دوی ارګنز هغه ته په اصل کې کینوپیک جار ویل کېږي. کینوپیک جار مینز هر هغه شی چې دوی په دې دغه کې استعمال کړی وي او دې دغه ته کینوپیک جار ویل کېږي. موږ دا ویلی سو چې د سیګنیفیکنس اف پیرو چې دی هغه څه دی موږ دا وایي کینګ په دې کې د ډېرو پیرو چې دی هغه کردار دی کینګ مینس اور خوفو چې دغه سیکنډ پیرون دی او هغه چې دی پیرامډ چې دی دا جوړ کړی دی یعنی پیرامډ واز بیلټ بای د سیکنډ پیرو خوفو اور پیر دا موږ دا رامسیس چې دی دا دویم هغه پیرو دی چې ډېر زیات باچهي یې کړې ده پر مصر باندې او په مصري سیویلایزیشن باندې. نو دغه د دوی که موږ دا وګورو بیا مخته چې دی دا نیپرټیټیس دی دې هم خپله باچهي کړې ده. بیا کلوروپاټراس یا دا کوین چې دی دا یوه واحده پیرون و چې دا ښځه وه اور اخنتن چې دی دا کم چې دی د اخنتن یو پیرو وي چې دی د ایجپټین کم سیویلایزیشن ورشپ سی وي هغه مکمل طور پر چینج کړي. بیا موږ مخته دا کتلی سو چې د پیرو د رول د پیرو کم رول چې دی یا هغه څه دی نو موږ دا په ښکاره دا خبره کولی سو چې پیرو هغه وخت چې و په ایجپټین سیویلایزیشنز کې پیرو چې و هغه د چیش کردار کوو هغه دا کردار کوو چې دوی به د خدای او د خلکو تر مابین د یو میډیټر د دوی په مذهب کې یا د دوی په سیویلایزیشن کې د میډیټر کردار ادا کوي یعنی د ثالث کردار بیا ادا کوي. نو د دوی کومه سوسایټي چې وه سوسایټي هم د دوی ډېره زیاته مختلف و. په دا کې نوبلز هغه د سر خلک چې وو هغه لوی کلاس و هغه نوبلز و. په دا کې پریسټ هم هغه وخت ډېر موظف او نوبلز ګڼل کېدل. بیا په دا کې سکریبیز ول او په دا کې بیا مرچنټ کم خلک چې تجارت کوي کاروبار کوي. بیا کرافټسمین یا هنرمند خلک چې وو. بیا کسانان او د هغه وروسته دا غلامان وو. په دا کې د دوی سوسایټي مختلف کلاسیز ول. مخته موږ کتلی سو چې دا ګریټ پیرامډ په هکله باندې انفارمیشنز دا دی چې ګریټ پیرامډ چې دی هغه په اصل کې 140 میټره چې دی د دې هایټ دی 200 میټره چې دی دا ډېر اوږد دی او دا د دوو مطلب چې څو نیم مطالعه کېږي هغه دا وایي چې دا پیرامډ چې دی دا دوه پیچه د فوټبال دوه پیچه چې دی یا ګراونډ چې دی دغو قدر دی. مخته بیا د دې رایټینګ په حواله ډېرې خبرې زیاتې کېږي چې رایټینګ چې دی هغه ایروګلیفکس دی چې دا هغه رایټینګ دی چې دوی د پکچر د تصویرانو او د سیمبول له لارې څخه دغه شیان په معلومول دغه په معلومول. نو بیسیکلی دا انفارمیشنز اباوټ د مصري سیویلایزیشن چې دی یا د ایجپټ سیویلایزیشن.